نن په دې امتحان کې چې موږ شرکت وکړو دا امتحان موږ ته زیات مفید ده او دغه پروسه باید دوامداره سي او په دغه درسونو کې باید موږ هڅه وکړو چې مثلا دیني معلومات هم زیات سي او دا په دغه امتحان کې زیات سوالونه هم دي او باید په دغه پروسه کې موږ مشران هم نور کوشش وکړي چې دغه پروسې نور هم دایره کړي او دا دوامداره اوسېږي. دغه درسونه چې موږ ته تقریبا څو میاشتې کېږي دایر کړي ولو او ټولو اراکینو ته او ټولو مسؤلینو ته یې په ګوناګون بخش کې علمي او دیني بخش کې موږ ته درسونه راکړي ول. الحمدلله نن امتحان واخیستل شو او موږ د دې امتحان نه ډېر راضي یو چې مدیر صاحب مولوي صاحب د دعوت ارشاد زیات کوشش کوي. الله پاک دې نور هم کامیاب او موفق ولري په دې کارو کې چې نور مجاهدین هم په دې باره کې هڅه او کوشش وکړي چې دغسې علمي او دیني درسونه زده کړي تر څو چې هر مجاهد او هر مسؤول ته لازمه ده چې د دین باره کې او خپل د مسؤلیت باره کې معلومات ولري او دغه پروسه نور هم دایره کې د مشرانو نه زموږ دا خواهش دی چې همیشه دا دوامداره ولري تر څو چې ټول مجاهدین او ټول مسؤلین خپل د دیني او خپل د مسؤلیت معلومات حاصل کړي. چې کوم درسونه او کوم امتحانونه له موږ نه واخیستل سولو دا خو د موږ دپاره ډېره د ګټې او ډېر له هر شي نه آګاهي راکوي او موږ غواړو چې هر وخت دغسې سیمینار او داسې درسونه موږ ته دایر کړي چې موږ کوشش وکړو یو شی زده کړو او مخ ته ولاړ شو پکې. نن الحمدلله موږ د پنجشنبې په ورځ دلته چې کوم درسي دیني درسونه موږ د 6 میاشتې دعوت ارشاد لخوا موږ ته راکول سوي وه. نن امتحانات وه. موږ د دې څخه ډېر راضي یو. الحمدلله موږ په ډېر ښه شوق او ذوق سره دا درسونه د عقیدتي درسونه مخ ته بیایو او خلک هم کوم کسان چې دلته راځي موږ ته ډېر په شوق او ذوق سره کښېني او کوم لاندې درسیز موږ چې دی او هغه هم ډېر په ښه اطمینان سره موږ ته انشاءالله تعالی درسوو او کوم درسونه چې دی هغه ډېر په شوق سره قومنداني کسان کښېني زموږ درسو ته او دوی باندې موږ کوم هغه د لمانځه یا د پلان کوم درسونه چې دا ډېر شوق او ذوق سره دوی ته وراوړو. د کورنیو چارو وزارت له طرف نه موږ ته په کال کې درسي پلانونه رالیږي او هغه درسونه پلانونه په هره جمعه کې په میاشت کې هغه وختونه ورته معلوم دي. موږ په قومندانۍ کې ښه په اطمینان سره مجاهدینو افسرانو ساتنمنانو ته ساتونکو ته هغه درسونه ویل کېږي. الحمدلله د دعوت ارشاد د طرف نه یو مرحله خلاصه سوله. دا 2 مرحلې درسونه هم خلاص ول په اطمینان سره. اوس الحمدلله ډېر تعداد مجاهدین او د 100 اندازه مجاهدین هغه د موجود دي. دا اوس امتحان ځینې اخیستل کېږي. کوم درسونه چې موږ ورته ویلي وي په تېر وخت کې هغه وخت کې مو هم ورته ویلي چې دغه درسونه تاسو ډېر په اطمینان سره زده کوئ. مثال سیرت نبی صلی الله علیه وسلم یا اخلاق حسنه د نبی صلی الله علیه وسلم یا د عمراو د مشرانو طاعت او یا د دوی هغه سیرت و صورت او یا حرکات و سکنات د شرط په چوکاټ کې هغه درسونه ورته ویل سوي دي. یا تاریخ هغه الحمدلله اوس هغه درسونه ټول په اطمینان سره خلاص ول. اوس هغه نتایج سره شروع دي. موږ کوشش کوو چې په ولایت کې د بلخ ولایت کې څومره مجاهدین وي که په حوزه کې وي که په ولسوالۍ کې وي که په وستوی کې وي موږ خپلو امریتو ته خبره کړې چې تاسو هغه ځای ته ځان ورسوئ هغه درسونه په خپل ټیم باندې ښه په اطمینان سره ورته وایي او موږ دومره حریصناکه یو چې هر وخت مجاهد پیدا کړو چې موږ یو دیني خبره ورته وکړو او ډېر په اخلاقو سره او د ذهن او چې دی هلته خپل خدمت هم سره کوي 4 ساعته او دلته د دعوت ارشاد له طرف نه د مدیریت له طرف نه درسونه هم الحمدلله سره شروع دي او ډېر انشاءالله امید سته مجاهدین دا امید لرو چې په کال 2 کالو کې دا مجاهدین چې کوم ضروري شیان وي او هغه به ټول انشاءالله ورباندې یادوو.